لږ صبر ماته لږ خبره پرېږده آفتاب به زه تان تپوس کوم نو بیا چې ستا په علاج څه شی راځي که نه او د چا نه څومره کېږي نو چې تا سره بیا عمره لاس واړی مطلب زما نه کېږي زما نه څومره کېږي زه خو ته د مخې سره کیش به درلېږم که نه خو کوم وروڼه ستا سره مدد کول غواړي یا تا ته دعا کولی شي ته شوم پوره ده خو په ایرپورټ کې چې کومه ویډیو ستا نه ستا رور کړې وه نو ډېر زیات مسافر خفه شوي وو جانانه اوسه پورې روان دي ما هم پکې یو ویډیو واچېله خو ما لا خو ښه دا وکړه چې مال د آفتاب باید دا مجبوري څوک معلومه کړي چې دا څه مسله ده دته چې دا بچي داسې اګنور کړي دي که نه نو ته ما ته خپله قصه وکړه ښه په ډیټیل باندې ستا څه مسله ده څه مجبوریانې دي دغه هم راته ووایه او ستا سره مونږ څنګه هیلپ کولی شو جانانه ته زمونږ مسافر رورې او ډېر غیرتي رورې او ټول عمر دې په مسافرۍ کې تېر کړی دی او خپل حلال رزق دې ګټو بیا بیمار شوې دا ټوله قصه ما ته تېره کړه صحیح ده آفتاب بھائی جی زه لکه کال د تللی وم سعودیه ته نو یو اته میاشتې بس کار مې وکړلو اته میاشتې اچھا زه پکې ووالم مالته کې دغه فالج پکې ووالم نو په سر باندې والم او دا یو خپه او یو دغو بس لاس او سر نو زما هلته کې دغو به شمیشي لکه بس اسپتال کې نه لري 2 هفتې زه پکې وم نو دا هغه ځای نه که زه بیا لکه چې راجینې کوم که نه نو زه بیا دلته رالم دا به دلته پاکستان ته زه رالم په هغه ټایم کې زه په ویلچیر کې اسلام آباد باندې په ویلچیر کې پسې ورور رالو او جی بیا دا هغه ځای نه رالم دلته لاړم اسپتال ته کاغذونه ټول ما سره دي ستانه دا بیا مې دلته کې یو دا به دلته کې مې 2 میاشتې تېرې کې 2 میاشتې پس بس بیا لاړم نو بیا به راباندې لکه هلته خپې او لاسونه پړسېده او دا په سر باندې دغو چکر به راتلو هغې سره زما نظر لاړو قربان نو کار مې وکړو بس بیا رالم زار شبه زما هغه ټایم کې 3000 کار وکړلو نو په دې کې مینه که نه څه دا بچي چې تا له مخې له درله له آفتاب نو ستا نظر لکه دلته خراب شوی و ستا نظر کار نه کوه چې دا زما بچي دي یا ماله څوک راغلي داسې ده جی نظر مې دغلته کې لکه بس نه لګېدی بیا رالم دلته مې لکه خیر بس لاړم اسپتال ته اسپتال نه پس بیا دلته کې عینکې جوړې کړې قربان نو هغې سره لږ معمولي راښکاره شو زار شم ښه آفتاب بھائی اوس سوشل میډیا باندې چې کوم وروڼو ویډیو کړي دي هېڅ چاته پته نه وه د هغې د ټولو د طرف نه زه ستا نه معافي غواړم په خپله هم درنه غواړم چا چې ویډیو اچېلې د هغوی د طرف نه هم ستا نه معافي غواړم ځکه چې په سوشل میډیا څه ښکاري هغه خو حقیقت نه وي که نه جانانه ستا نه صرف ویډیو شوی وه او تا ماشومان ته کېنناستې ونه درېدې او ماشومان ډېر زیات عجیبه راغلل نو ټول خلک پرې خفه نو د ټول سوشل میډیا که چا په تا پسې پوسټ کړی ویډیو یا کمنټس ستا د بچو دپاره به یې کړي د ځان لپاره به نه یې کړي که نه جانانه خو زه د هغوی د ټولو د طرف نه ستا نه معافي غواړم